أنا الفقير إلى رب السماوات د نصیحت سه ډکې خبرې في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي محترمو عزتمنو تاسې د څو خبرې ښه په غور سره واورئ او که په دغه عذاب کې مبتلا یاست نو د وتلو کوشش وکړئ او د الله څخه مدد پرې وغواړئ چې یا الله موږ د دغه عذابه څخه خلاص کړي. په مخکې زمانه کې خلک ډېر طاقتور وله، ډېر غټو غټو بدنو مالکان وله، نو ځکه الله و هغو ته عذابونه هم داسې سخت ورکوله. چاته به د اور عذاب ورکړي، پر چا به ډبرې وورولې، پر چا به کورونه په چپه خوا واړول، مځکې به پر واړولې، د چا څه به بیزوګیان جوړ کله، رنګارنګ سخت عذابونه یې وله ورکوله. نن سبا زمانه د نازک مزاجو زمانه ده، نازک پسته پسته بدنونه دي، نو ځکه نن سبا وخت کې چې خلکو ته کم عذاب ورکول سوی دي هغه هم داسې نازک عذاب دی، خو په حقیقت کې در هغه مخکنی به خطرناک عذاب وي. هغه د مصروفیت عذاب دی. هر سړی چې ګوره دومره مصروفه وي چې د صحیح کارو دپاره به وخت نه لري. څوک به په فیسبوک دومره مصروفه وي لمانځه ته به وخت نه لري، تلاوت ته به وخت نه لري، ذکر ته به وخت نه لري، در دې چې د خپل کور والا سره به خبرو ته وخت نه لري. هغه نږدې کورنیان مور و پلار به د ده څه لرې وي، لیکن دی به د لرې لرې ملکونو والا سره مصروفه وي. دومره سخت به مصروفه وي چې خپله پر دې مصروفیت باندې حیران وي چې آیا زه څنګه د دغه مصروفیت سره ووځم. دومره سخت مصروفیت عذاب او داسې مصروفیت چې لا حاصل مصروفیت چې هېڅ نه راوځي. یو داسې مصروفیت وي چې د دنیا او د آخرت ګټه وي، یو داسې دی چې نه د دنیا ګټه نه د آخرت ګټه، دواړې خرابې سي. دا دومره سخت عذاب دی چې هغه سختو بدنو والا ته چې کوم عذاب و در هغه به دغه سخت وي. نو که څوک په دغه عذاب کې مبتلا دی پکار دا ده چې دی د دې څخه د رایستلو کوشش وکړي، دوه رکعته نفل وکړي، خو نفل ته نه دی ورپارېږه، خو وخت راوباسه د نفلو دپاره د الله څخه مدد پرې وغواړه چې یا الله د دا بے ضرورت مصرفیت سمی راوباسه د دغه عذاب سمی خلاص. قد جئت مرتجيا تفريج أزماتي أنت المغيث وأنت. او نن سبا چې کوم ماډرن نه جوړیانې دي ټینشن ډیپریشن، دا ټینشن ډیپریشن نه جوړې چې چا پیدا کړې ده؟ الله پیدا کړې ده. الله وایي د دې علاج په څه کې دی؟ الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبردار پوسې په دې خبره چې سکون، آرام، راحت د الله په ذکر کې دی. اوس که چیرې موږ د الله د ذکر څخه علاوه په نورو شیانو کې مصروف یو، د الله د ذکر دپاره وخت نه لرو، نو ځکه بیا چې د اطمینان، د سکون، د زړه چې کم ضد دی هغه به په موږ کې پیدا کیږي چې د هغه الټ ضد چې کم دی هغه ټینشن او ډیپریشن دی. نو ټینشن او ډیپریشن ختمولو دپاره د الله ذکر ضروري دی. نو پکار دا د عزتمنو چې دغه د مصروفیت د عذابه څخه موږ خپل ځانونه راوباسو، خپل هم کوشش وکړو د الله څخه هم پرې مدد وغواړو. والسلام. د مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي ویناوي. فلا أهل ولا وطن أنا الوحيد فكن لي في ملماتي.